د یوې واده شوې مېرمنې په زړه پورې کیسه. سلام، ستړي مشئ، زموږ پښتو سټوري چینل ته ښه راغلاست. پروفیسر ټولګي ته ننوت. تر لږ ځنډ وروسته یې د یوې واده شوې مېرمنې څخه وغوښتل ترڅو د ټولګي مخ ته راشي. وروسته یې ورته وویل چې د خپلو نږدې دوستانو 25 یا 30 نومونه پر تخته ولیکه. مېرمنې هم پر تختې د خپلو خپلوانو نومونه ولیکل. وروسته پروفیسر ورته وویل چې 15 نومونه پاک کړه. مېرمنې د کاکاګانو او د اکا د زامنو نومونه پاک کړه. بیا یې ورته وویل چې 15 نور پاک کړه. دې 15 د نورو دوستانو نومونه پاک کړه، حتی تر دې چې پر تختې باندې د مېرمنې د مور، پلار، خاوند او اولاد نومونه پاتې شو. پروفیسر بیا ورته وویل چې له دې 4 نومونو څخه 2 پاک کړه. مېرمنې تر لږ فکر وروسته د مور او پلار نومونه پاک کړه. اوس پر تختې 2 نومونه پاتې شو چې خاوند او اولاد. پروفیسر مېرمنې ته ژور فکر وکړه. 2 انتخاب یې ورته پرېښوده. ورته یې وویل اوس په دې دواړو کې یو نوم پاک کړه. مېرمنې وژړل. پر تختې باندې 2 د اولاد نوم یې پاک کړ، یوازې د خپل خاوند نوم یې پرېښود. پروفیسر د خپل خاوند د نوم د پرېښودو او نه پاکولو علت پوښتنه ورڅخه وکړه. مېرمنې جواب ورکړ، خاوند هغه څوک دی چې زما د ژوند ټولې هیلې او ارمانونه پورې تړلي دي. هر څه مې چې د یوه وجود په څیر ورسره تړلي، موږ بالکل یو وجود او یو تن یو، ځکه مې د خپل خاوند نوم پرېښود. یادونه: د خاوند او مېرمنې ترمنځ اړیکې تر بل هر څه نږدې دي. خپل او دوست نږدې ترینې اړیکې دي. احساسات، مینه، خپلوي او یو وجود یې د اړیکو بهترین احساس دی. خدای دې وکړي چې له قصې مې یو څه مطلب اخیستی وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو سټوري چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.